بس سیده سړی مسې ورور جوړې په خیر سړی مسې پیر صاحب سړی مسې جوړې په خیر خیراتي ده دا مو راوړه دا د بلوک خرچ چې چای شي چې پر کومه خاور وخیرم پیر صاحب راځه په زنو کې وخیره خدای دې خوار کړه ښه دا بغیانې دي الله مو راوړه سړی مسې جوړې په خیر خیراتي سړی مسې خدای مو راوړه پیر صاحب محترم خدای دې راوړه دوستانو عزیزانو موږ سره پیر صاحب محترم قرار لري یو لویشت پیر دی خدای دې خیر پېښ ډېر یو کوم نیوز پر اساس ورک په دا کاسي کې دلته نه معلومیږي سی دا کاسي مخه خراب کی قسم نه چې ما اوس پوښوایس دا کوم ځای په نیول دی پیر صاحب نه معلومیږي یو خدای نه معلومیږي بل دا خلک دلته راته ناست چې کشي زه ولاړ سم بسم الله الرحمن او پیر صاحب وغدي دوستانو پیر صاحب موږ سره د قرار لري ولاړ دی او لاس په جیب کې دی یو لاس ولاکش په کوم ځای کې نیول دی پیر صاحب محترم یو ډیر ښکلي او شایسته خبرې کړې دی او د وطن مشکلات ابو هوا حالات مشتست وړاندې کوي او پیر صاحب یو ډیر دروند شخصیت دی بس نو ترازو کې هم نزایږي د پیر صاحب وزن تقریبا 14 کیلو دی او متاسفانه چې د اختر په هم پر چاغ دی نو د پیر صاحب یو ډیر ښکلی بیان دی یو ډیر ښکلی استعداد دی او دا هم د یو له بیانو څخه جذباتي بیانو څخه را سره واوري دوستانو اډرانو خدای مو په ژوند پر خیر مو پېښو ژوند دواړې مو تباسه ذوالجلال مو په دوزخ کې واچو خدای مو خوار کړه वाह 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 क्या कहने غل نخرې پوری वाह 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 تاسو ګردن نه سړي زامن یاست ولکه یو له سړي زامن په تاسو کې ستا او چا چې و ماته دلته بلنه راکړې ده هغه د نه سړي هم دا دلته ستا जी जी सुभान अल्लाह خل خرې پوری واجوړه دلته ناشه ماته دلته راجواله ده ټول خپل لغړیان شیطانان د جن دشمنان دلته راته ناشتي و دا سره ومني درته لچک ولاکه په داګر د ما پیل کیستا قط روینان دلته راځول سیویاس خدای مخار کزو جلال تباہ و برباد नारे तकबीर नारे रिसालत او بل د اخلاقی صاحب ویډیوګان کې موږ عزت الله شو کړی دی موږ ډیر بنا مشسویو دغه بړوا چې د ناش دی د لاس څخه ما ژوند ولاکه خپل ځخښتې دی خدای متبارک ټول پیسې راوړي